سلامونه. نوروز عمر امید دا وخت د زیلهنګو په کڅ کلي کې ستاسې درانه خدمت ته د مچیو په دغه پارم کې حاضر شوی یم. قدرمنو په کوز دیر کې د معیار او تورو کیمپ باندې پرون په 9 د جنورۍ باندې عملیات ترسره شوي دي. کوم ته چې په 13 د جنورۍ په 2 تاریخ باندې نوټس ورکړی شوی و د اسسټنټ کمشنر لخوا، هغوی پرون د خپارې یا اکسپیټر په وسیله باندې هغه دیوالونه، هغه چاردیوالۍ چې په 2 تاریخ باندې په نښه کړی شوی وي او هغه دکانونه او هغه کورونه چې هغه هم په 2 تاریخ باندې په نښه کړی شوی وي، هغه مسمار شوي دي، هغه ړنګ کړی شوي دي او هغلته موجود وګړو ته ویل شوي دي چې تاسې خپل هیواد ته ستانه شئ. ولې په دغه دوران کې هلته ځینه د پاکستان آیډنټي کارډ لرونکي خلک هم موجود وو. هغوی م ویل چې موږ هم دلته اوسیږو د متاثرینو په ډول باندې، نو دوی ته وویلی شو چې تاسې چې کور کې کمې زنانه لرئ، هیڅ طرف نه ورته وویل شو چې هغه زموږ خویندې دي، تاسو کولی شئ هغه یو محفوظ ځای ته ویسئ تر څو د هغوی پرده، د هغوی عزتونه خوندي واوسي. مونږ چې دی قانون پلی کوو، مونږ قانون عملي کول دي، نو مونږ د دوی دا ستاسې چې کوم کورونه دي دا مسمارو او پاکستانی هیڅ وګړی دا حق نه لري چې په کیمپ کې ژوند وکړي. د نورو دغه شانتې خبرونو لپاره د ډاکټر نوروز عمر امید په نوم باندې د ټیک ټاک دغه اکاونټ ځان سره فالو کوئ او دغه ویډیو ملګرو سره ریپوسټ کوئ. کور مو